چې کومه زنانه څلور کاره کوي که نه باس وایم چې دا بس کلکه مؤمنه ده، کلکه دې دپاره دا پوره دي. اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام کوي، د فرض منځ اهتمام کوي، دا ضروری خبره ده. فرض منځ کې د چا سرم زنانو سمجوته مه کوئ، مه د خاون مه د بچو. فرض منځ د خاون د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې. چې ډومبې زنانو تلې ته ودرې نو ډومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا د خاون نشي خلاصولی، بیا د رشته دار نشي خلاصولی. اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام، په وقت کې منځ کول، په ډبلو کپړو کې منځ کول او دنده په کوټه کې منځ کول. چې مانځه ته سړی په غولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې ځان ته به سالن کټوی مې خوا ته ورته مصله ور واچوي، زه دا غوښه به ورته خوړي نه شي، زه به ورته مونځ وکړم. په مانځه کې به کې کوکر سي کوي، دا مونځ دی. په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي، دا مونځ دی نه. چې د مانځه ټیم شو اذان وش باس او دسو کو درون لباس واغوله او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه. مونځ د رب سره ملاقات، مونځ د الله په دربار کې حاضري لګولې. وای دا هغه مونځ دی چې د ټولو نړومبې به زمانه د دې فرض مونځ تپوس په میدان محشر. اولنۍ خبره. دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام دی چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام کوي. په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي، په نرو کپړو کې مون نه کښي ښه چې ولاړه په مانځي اډو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ کېږي نه، مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نه. نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاون په حقونو کې راځي. ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي، دا پې د خاون حق دی. حق دا د خاون حق ځای کوي چې دا د پردې اهتمام دی. نو یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتل. دریم د خاون رضا اغستل، خاون رضا کول. خاون رضا کول د خاون د رضایي چې خیال ساتي، دا زنانه نه د خبر نه. اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم، زم اول د خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کوم ته خوشحاله یې؟ که ته نه یې خوشحاله نو چې د تهجدو په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي؟ نو که خاون وایي چې تهجد مه کوه او ما له چاپي کوه نو دله چاپي شروع کړه. تهجدو په ټیم کې دله خپې مالش کړه، د تهجدو په ټیم کې دله خپې مالش کړه. نو د خاون رضا اغستل زکه دا خبره کوم چې د خاون حق ړومبې دی، د نوافلو نه د خاون حق ړومبې دی. دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلی روجه نیسي او خاون یې په کور کې اول به د خاون نه اجازت غواړي. خاون ورته نه بنیسي نفلی روجه، سبا زما خیال بساتي، زما خدمت بکئ. شریعت ورته وایي مه نیسه نفلی روجه، د دې خاون خدمت. دا خبره ښه په دلیل کوم، په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تپوس کېږي عن صلاتها، د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبې، د زنانه نه د ټولو نه ړومبې به د فرض منځ تپوس کېږي. چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته، بیا تپوس د نفلي روجو نشته، بیا تپوس د تهجد نشته. دویم تپوس ډایرک د خاون د حق دی. اول فرض منځ دی، بیا د خاون حق دی. نو د خاون حق په نوافلو مقدم دی، په تهجد مقدم دی، په نفلي روجو باندې د خاون حق مخکې. د خاون رضا به علي. دویم تپوس پتا نه د خاون د رضا کی. زنوام نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. نبی علیہ السلام فرمائی چې کومه ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راض، خاوند ترې نه رضا و،
ښځه وفات شوله او خاوند ترې نه رضا و. بعضې ښځه وفات شي خلک یې د ډېرو تهجدو ذکر کوي، ډېره تهجد ګزاره وه، ډېر نوافلي وو، ډېرې صدقې ورکولې، خو خلک وایي خاوند ترې نه خفه و. د دې معامله ګرانه ده، د دې معامله ګرانه ده چې خاوند ترې نه خفه و. د دې معامله ګرانه پرېوځي، د دې معامله ګرانه ده. ښځه وفات شوله وزوجها عنها راض. د نفلي منځونو ذکر نه و، د تهجدو نه و، نفلي روجې نه وې، خو یوه خبره چلېده چې خاوند ترې نه ډېر رضا و. د خاوند د رضا خیال یې ساتلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دخلت الجنه، دا ښځه جنت ته لاړه چې دې پسې وروسته د خاوند رضا چلېده. مونږ د نفلو اورو، د تهجدو اورو، د نفلي روجو اورو، خدا نورو چې ښځه وفات شي او وروسته پسې د خاوند رضا چلي. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، چې خاوند ترې نه رضا، دخلت الجنه.